او د خپلو ماشومانو په مابین کې تعادل مساوات باید لحاظ شي. دا د ماشومانو حق دی. نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه یو جلیل القدر صحابي دی، ټیم هم پوره دی. همدغه یو حدیث مبارک وایو. دی مبارک وایي چې ما ته مې خپل پلار بشیر یو څه تحفه راکړه. زما مور عمرا بنت رواحه په نوم باندې وه. دې مې د پلار ته وویل چې نه در سره منم حتی تشهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه د ماشوم ته تحفه ورکول دا به هلته در سره منم چې د الله پیغمبر هم دا ستا کار تایید کي او هغه هم دا مشاهده کې وی ګوري. نو دا وایي چې زه راغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مې وویل داسې یوه پېښه وشوه. دا یوه ډېره نیکه بیبي ده، هوښیاره ده، هغه پوهیږي ګورئ خاوند ته اوس خیر ورسېده، عدل او انصاف ته یې دا خپل خاوند راوست چې دا کوم کردار چې ته ترسره کوې دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشوره باندې وي. هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بچي ته مې یوه تحفه ورکړه، خو اما عمرا بنت رواحه یې نه مني. هغه وایي نه د الله پیغمبر به په دې باندې ګواهي ادا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نور بچیان دې هم شته؟ دا وایي او شته مې. بیا د الله پیغمبر ورته وایي ټولو ته دې همدغه ډول تحفه ورکړې ده لکه دا یوه زوی ته دې چې ورکړه؟ او وایي نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې همدغه یوه بچي ته مې ورکړې. د الله پیغمبر څه ورته فرمایي؟ فاتقوا الله واعدلوا في او بين اولادكم. دی الله نه وډار شئ، واعدلوا بین اولادکم، او تاسو عدل وکوئ د خپل اولاد د خپلو ماشومانو په مابین کې. فاتقوا الله ورته وایي د الله نه وډار شئ. یو بچی دی سینې ته رانږدې کوي او دې ته ښې تحفې ورکوي او ښې نازوي